د غلې د تولید تر امکاناتو پورې، تر اوبو پورې، د سرشارو آبي منابعو څښتن تر موقعیته پورې، هر شی تر ظرفیتونو پورې دا هر څه له کاره چا اچولي دي، ولې یې اچولي دي؟ دا یو چا سیستماتیک د استراتیژي او پلان په اساس باندې دا کار کړی دی. دا موږ تاسې نن ټول د یو چا د پلان له امله دغه حد ته رارسېدلي یو. افغانستان د یو چا د ډېرې دقیقې پلانګذارۍ په نتیجه کې، او داسې نه چې د غیر اعلان شوې پلانګذاري وه. وروره خو په دا 20 کاله کې څومره جنرالان درته وغږېدل، د کابل مست برن له پیغامه تاسو کومه افاده واخیستله؟ کابل مست برن څه معنا لري؟ افغانستان مست برن، او دغه د ویس وځولی نورستان مست برن از پارت اف کابل مست برن. د همغه شعار برخه کار دی. وروره زه دا تصادف نه ګڼم چې هلته د جلغوزو ځنګل په سلیمان غره کې اور ورته اچول کېږي، او دلته د جلغوزو ځنګل ته اور په عین وخت کې، په عین میاشت کې، په عین اونۍ کې ور اچول کېږي. زه دا تصادف نه ګڼم چې په سوات کې د مکتب سوځول کېږي، په بدخشان کې د مکتب سوځول کېږي. دا ټول شیان چې دي دا یو هغه کریټیو ډیزاین لري، او دا تصادفي نه دي. لکه څنګه چې موږ وایو په دې باور لرو چې خدای پاک کائنات چې دي دا تصادف نه دي جوړ شوي. موږ وایو چې موږ له ملحدانو نظریه په همدې مختلفه ده چې کائنات یو خالق لري. دغسې دا دومره نورې پیښې چې په افغانستان کې او په دې لوی افغانستان کې پیښیږي، دا هم یو کریټیو ډیزاین لري، دا هم یو کریټیو خالق لري. داسې نه ده چې دا تصادف کېدای شي او کائنات تصادف. بیا که دا تصادفات بیا نو ملحدان صحیح دي، بیا دا جهان هم په تصادفاتو باندې را جوړېدای شي. بالکل دا ټوله دنیا بیا په تصادفاتو را جوړېدای شي. او که جهان تصادف نه وي، دا دومره سیملریټیز په دې پیښو کې ولې واقع کېږي؟ دا دومره پیټرن چې د هره نقطه له بلې سره وصل کوي، عین تصویر جن راوځي. دا ولې راوځي؟ خبره دا د طالبانو په جهالت او ناتوانۍ باندې بحث مه کوئ. د دوی په انټنشنز باندې، د دوی د پلارانو په انټنشنز باندې، په پالیسي او په ستراتیژي باندې بحث پکار دی. او هغه دا ده چې افغانستان تباه کړي. او د دې ستونزې حل دا نه ده چې موږ له دوی غوښتنه وکړو چې راست غلم دی دا زه بیرته له ده غوښتنه کوم چې د غلا مخه ونیسه. د دې ستونزې حل دا ده چې موږ په هغه چا باندې چې د غله مخه نیولی شي، چې هغه یا ولس ته یا نړیواله ټولنه ده، په هغو باندې غږ وکړو. او د ستونزو مور د هغه فلمونه به مې لیدلي، د هرر فلمونه بعضې وخت کې دا بلاګانې راوځي، بلاګانې ټول ښار ونیسي، به هر سړی په خپل کور کې بلا مړه کوي. اخر کې هیرو ورسي د بلا سوړه پیدا کړي، هغه سوړه یې ور والوځوي، خیر خیرات شي، په ټول ښار کې بلاګانې مړې شي. دغه شی دی د بلا سوړې ته چې تاسې ور نه شئ. په خدای که دا یوازې د ځنګل ستونزه نه ده. زه دا اوس خبر یم د غزني ښار ته په لسګونو کورنۍ له اطرافه د اوبو له نه شتون راکډه شوي دي، او داسې نه چې په ښار ته وچکالي نه ده پسې روانه. په ښار کې مو اوبه دغسې ژورې پسې روان دي. ولې روانې دي؟ ځکه چې دا د خدای کائنات چې دي داسې مدیریت نه شي دغسې کېږي. د موږ تاسې خاوره دا اوس له سیلابو سره د موږ خاوره روانه ده، د سیند په شګو باندې ګډېږي، د هغو ځمکې حاصلخیزې شوې، د موږ غرونه لغړ شول. دا اوس چې دوی استسقا وکړي، استسقا د خدای په غضب بدله شي، په سیلاب ور بدله شي، ګټه یې پنجاب ته، په خدای د دوی د خدایي استسقا ګټه پنجاب ته رسېږي. دا ټول کریټیو ډیزاین دی، دا ټول د یو پالیسي زیږنده او نتیجه حالت دی. دا یو کار هم دلته تصادف نه کېږي. حتی تصادفات هم د تصادفاتو خبره هم چې د بیرته هغه ډیزاین ته ستنېږي، ځکه چې موږ خو یې له لاسو پښو وغورځولو. موږ د زراعت وزارت په تشکیل کې، خو زه د زراعت وزارت لپاره ما کار کړی دی، د ځنګلاتو لپاره ډېر وسیع کار روانو. د یو ان ډي پي د اراضي د سرسبزي د پوښښ له لحاظه جمهوریت په وخت کې د افغانستان سرسبزي پوښښ 2 چنده سوی و، د باغدارۍ ساحه 2 چنده 3 چنده سوی وله. اوس دقیق ارقام له ما سره نشته. هدف دا ده چې په دې باندې په هره برخه کې کار کوي. دا بندونه، دا 40 بندونه جوړېدل څه لپاره جوړېدل؟ خو د همدغه لپاره چې طبیعي منابع مو د ځمکې د واټر ټیبل مو راپورته شي، وروره د لرګي په ځای باندې خلک برق وسوځوي، یو عالم نور مسلو لپاره دا کار کېدو. اوس یې د 40 بندونو معنی څوک ده چې د افغانستان کې د پراختیا او د انکشاف معنی څوک ده چې د ځنګلاتو د باغدارۍ مامور به واژه همغه د دې اور مسؤل ده، ځکه چې زه ورته بې لاسو پښو کړی یم. اوس نو خبره دا ده، بخښنه غواړم زما خبرې اوږدې نه شي. زما بحث ټول دا و چې له دغو سپیو ته دا حیثیت مه ورکوئ چې تاسو له دوی خپله مشروع غوښتنه کوئ، او په دې باندې په طبیعي شکل د دوی ایمیج داسې جوړېږي لکه دوی چې سیویرز دي، لکه دوی چې نجات ورکوونکي.
په داسې حال کې چې همدوی ستاسو د تباهۍ لپاره رالیږل شوي خلک دي، دوی هدف دا شی دی. داسې نه ده دا خلک بې عقل نه دي. او په دغه لاندې لیول کې دا 2 مزاویې چې ما درته وویله چې د کلي خر ورسره ملګری کړی دی، هغه دی خر، په هغې کې هېڅ شک نشته. لکن د ستراتیژي په لیول باندې دا خلک ناپوهه نه دي، دا ډېر ځیرک دښمنان دي. دا دومره ستراتیژیک دښمنان دي چې تا د 100 کال له وروسته لپاره اشرف غني په خدای که ویژن درلود، دوی والله د تا د 100 کال وروسته تباهي لپاره ویژن لري، قسم په خدای لري. او که دا اوس زه دا قسمونه ولې درته کوم په دا دومره ثبوتونو قراینو سربیره ټوله دنیا مخ ته درته ایښي دي، زه بیرته یو لمن معاصرانو پیشډګانو ته ناست یم قسمونه ورته کوم. هغه یې ځکه ورته کوم چې په همدغو پیشډګانو په د ډاکټرانو کې خلک راپورته کېږي، دوی ته لمن غوړوي. پنجاب ته غله ته وایي د خدای پاره د غلا مخه ونیسه، هغه به د ځان مخه نیسي، د خپلې پیشې مخه به نیسي، دغه خو دغه پیشه ده. نو چې هغه غلا ونه کړي، دغه ملا څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته پرېږدي چې دی په فیر طریقه راسي، په یو فیر ټولنه کې یو نالوستی خر څوک والي کوي، معین کوي، وزیر کوي. د ځنګلاتو وزیر دا زراعت وزیر له توپنچې سره په خپل دفتر کې ناسته، په دفتر کې د زراعت وزیر د زراعت له توپنچې سره له خیره، د معارف د معین له توپنچې سره له خیره، شهید خیل 2 توپنچې ټومبلې دي وروره، په هغه کې عکس ورته راوباسي. دا رقم خلک دا توپنچې سره راغلی، خو ځکه چې غاصب دی که نه غل دی، غل له توپنچې سره ګرځي. بخښنه غواړم زما بحث خدای مننه قرار صاحب تر سره اوس اصل زموږ هدف دا دی تاسو پوهیږئ